د شخصیت وده. ډیری پوهان په دې نظر دي چې د انسان شخصیت له پیدایښته بیا د عمر تر پایه د تکمیل کېدلو په حال کې دی، چې په همدې دلیل سره کله هم دا امکان نه لري چې ثابت او نه بدلیدونکی حالت خپل کړي. په ټوله کې د وګړو شخصیت د دریو عواملو تر اغېز لاندې قرار پیدا کوي. اول، ارثي یا ذاتي عوامل. دوهم، کورني عوامل. دریم، محیطي یا ټولنیز عوامل. اول، ارثي یا ذاتي عوامل. په ارثي عواملو کې غدې او وراثت د اهمیت وړ بحث دی. همدارنګه دا یو روڼ حقیقت دی چې په هر چا کې د خپل پلار او نیکونو ارثي خاصیتونه پاتېږي، لکه د پوست رنګ، د بدن جوړښت، قد، وریښتان او نور داسې خویونه چې په پلار او نیکونو کې موجود وو، چې دا ټول ارثي بڼه او ریښه لري. کورنۍ لومړنی چاپیریال دی چې له زیږون وروسته د کوچني د شخصیت په تکامل کې اغیزمن رول لوبوي. کورنۍ د چې کوچنی د لومړي ځل لپاره د انساني اړیکو د کیفیت څخه آګاه کوي. د ډیرو ارواپوهانو دا نظر دی چې د انسان د ژوند لومړني 4 کلونه چې غالباً په کورني چاپیریال کې تیریږي زموږ د راتلونکي شخصیت جوړونې لپاره د بنسټ په معنا دي. کوچنی په کورني چاپیریال کې له اخلاقي معیارونو، ټولنیزو ارزښتونو او د انساني اړیکو د کیفیت سره بلدیږي. یادې تجربې، کړنې، لیدلوري، د کسب ډول، تحصیلي ارمان، د سیاسي لوري د ټاکنې اعتقادات او د هغه اقتصادي کړنلارې تر یوې اندازې مشخصوي. هغه پریکړې چې کوچنی د خپلو قابلیتونو او محدودیتونو په اړه کوي د هغو معیارونو په اساس دي چې مور او پلار یې هغه ته د ارزښت ورکولو کار ترې اخیستی. مثلا که چیرې مور او پلار د خپل کوچني د خوښیو څخه هرکلی وکړي، نو د دې ډېر امکان شته چې د دوی کوچنی هم خپل شخصیت سالم او سم ارزیابي کړي. د یو شخص ټولنیز ژوند د نوې ځوانۍ په پړاو کې له کورنۍ، ښوونځي او رسنیو څخه اغېزمنېږي. له کورنۍ نه وروسته نور ټولنیز عوامل، له ګاونډیانو نیولې تر کوڅوالو، کلیوالو او د کوچني د همزولو او هم اسرو، ټول د هغه د ټولنیز شخصیت په جوړولو کې اغېزمن رول لري. د عمومي ټولنیز چاپیریال عوامل چې د شخصیت په تکامل کې اغېزمن رول لري خورا زیات دي، خو دلته یې موږ ځینې د بیلګې په ډول راوړو. دوهم، د ښوونځي او علمي مرکزونو چاپیریال. د کورنۍ د ټولنیز ژوند او چاپیریال څخه وروسته مسجدونه، ښوونځي او علمي مراکز د انسان په شخصیت کې خورا اړین دي. د ښوونکو د ښوونیز چاپیریال سره او روزنیزو څانګو اداري کارکوونکي د ښوونیزو او روزنیزو څانګو اداري کارکوونکي په یو ډول نه یو ډول د کوچنیانو د شخصیت تکامل تر اغېز لاندې راولي، په دې معنا چې د هغوی کړه وړه، کرکټر، د فکر طرز، د ټولنې ډول، اخلاقیات او هر ډول کړه وړه یا سلوک چې هغوی په خپل کاري ژوند کې څرګندوي د کوچني په ټولنیز ژوند اغېز لري. دریم، د ټولنې ټولنیز جوړښت. د ټولنې ترکیب او جوړښت په ټوله کې د شخص په شخصیت اغېز لري، چې ځینې ډولونه به یې په لاندې ډول ووایو. اول، د ټولنې جغرافیاوي موقعیت. اوبه، هوا، غرونه، ابشارونه، طبیعي شتمنۍ او مالي شتمنۍ ټول هغه فکټورونه دي چې په مثبته توګه د شخصیت په غوړولو کې مرسته کوي. دوهم، د ټولنې مدني وضعیت او ټولنیز ثبات، یعنی هر څومره چې د یوې ټولنې سیاسي او اقتصادي وضع په خپل مثبت لوري روانه وي، او له بله اړخه چې هر څومره د دیني، ژبنیو، فرهنګي، سیاسي او اقتصادي چارو کې ثبات او ډاډ موجود وي، نو د شخصیتونو لپاره د ټولنیزې ودې په برخه کې هغومره زمینه په ښه ډول مساعده وي. دریم، په ټولنه کې د وګړو د حقوقو رعایت په دې معنی چې عادات، دودونه، مثبت فرهنګي ارزښتونه، مطلوب اخلاقي معیارونه لکه په کارونو کې صداقت، رحم او مهرباني، د ټولنې د مشرانو د انسان دوستۍ احساسات او عواطف په شخصیت او د تکامل مسیر له کوچنیانو سره د اړیکو په برخه کې خورا اغېز لري.